بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود ستاسو د فیزیک مضمون د تدریس په مخ حاضر شویم. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په تیره برخه کې د اووم ټولګي په برخه کې موږ د فرعي واحداتو او د اصلي واحداتو په اړه بحث کړی و. اصلي واحدات او فرعي واحدات موږ تر بحث لاندې نیولي وو. فرعي واحدات مو تعریف کړي وو، اصلي واحدات مو تعریف کړي وو. اوس راځو د اصلي واحداتو متر ته. یعنی موږ داسې ویلي وو چې متر یو اصلي واحد ده، یعنی د طول او طول په متر باندې موږ اندازه کولی شو. او دلته د متر اجزا او اضعاف موږ تر بحث لاندې نیسو. کله چې موږ متر مرکز ونیو، متر لوی برخې لري او کوچنۍ برخې لري. د متر لوی برخې د متر اضعاف دي او د متر کوچنۍ برخې د متر اجزاوې دي. لکه د متر لوی برخې دیکامتر ده، هکتومتر ده، کیلومتر ده، میگامتر ده، گیگامتر ده، ترامتر ده، پیتامتر ده او اگزامتر ده. او د متر کوچنۍ برخې یا د متر اجزاوې چې دي دیسی متر ده، سانتی متر ده، میلی متر ده، مایکرومتر ده، نانومتر ده، پیکومتر ده، فیمتومتر ده، اتومتر ده. اوس موږ څنګه کولی شو چې د متر اجزاوې د یو او بل ته تبدیلي کو. دلته د متر اجزا و اضعاف چې کله یو بل ته بدلو، نو دلته متر په توان د لس، دا په دې معنا چې هر عدد په توان د لس، هر عدد په توان د صفر، دا مساوي کیږي په یو سره. کله چې یو متر ته ورضرب کو په خپله متر کیږي. د متر نه تر دیکامتر پورې لس واحده فرق ده. یعنی لس واحده په دې معنا چې زموږ لس مترونه یو دیکامتر کیږي. د متر او د هکتومتر ترمنځ بیا لس په توان د دوه فرق ده. یعنی زموږ سل هکتومتره چې دي، یعنی سل هکتومتره په دې معنا چې سل هکتومتره موږ سل متره چې دي یو هکتومتره سره مساوي کیږي. راځو کیلومتر ته. زموږ یو کیلومتر چې ده، یو کیلومتر دا د زرو مترونو نه جوړ شوی ده. یعنی په دې معنا کله چې لس په توان د درې مترونه یو ځای کو، یو کیلومتر په لاس راکوي. یو میگامتر، یو میگامتر چې ده زموږ لس په توان د شپږ مترونه چې یو ځای شي یو میگامتر په لاس راکوي. راځو ګیگامتر ته. ګیگامتر چې ګورو زموږ لس په توان د نه متره مساوي کیږي د یو ګیگامتر سره. بیا زموږ تیتامتر چې ده، تیتامتر لس په توان د 12 ده. دا په دې معنا چې زموږ لس په توان د 12 مترونه مساوي کیږي په یو ترامتر سره. له هغې څخه وروسته پیتامتر ده. پیتامتر چې ده زموږ لس په توان د 15 متره مساوي کیږي په یو پیتامتر سره. اگزامتر ته راځو. زموږ لس په توان د 18 مترونه مساوي کیږي په یو اگزامتر سره. دا د متر اضعاف دي. یعنی د متر اضعاف موږ په دې ډول خیالی شو. راځو د متر اجزاو ته. دلته چې ګورو لس په توان دی منفي یو، ځکه چې یو متر د موږ مساوي کیږي لس په توان د منفي یو دیکامتر سره. نو
دا د توانونو علامې چې کېږي منفي کېږي. نو زموږ لاس په توان دی منفي 1 مترونه د 1 دیکامتر سره مساوي کېږي. زموږ لاس په توان دی منفي 2 مترونه د 1 سانتي متر سره مساوي کېږي. زموږ لاس په توان دی منفي 3 مترونه د 1 ملي متر سره مساوي کېږي. زموږ لاس په توان دی منفي 6 مترونه د مایکرومتر سره مساوي کېږي. یعنی په ترتیب سره په دې ډول تر اخره پورې. راځو د دې ته چې موږ د متر اجزا څنګه اضعافو ته واړو. یعنی د متر اجزا په کوم ډول موږ کولی شو چې تبدیل کړو. موږ که چیرې وګورو زموږ 1 کیلومتر زموږ 1 کیلومتر مساوي کېږي 1000 متره سره، یا زموږ 1 کیلومتر مساوي کېږي لاس په توان دی 3 متره سره. دې سره ټول بلد یو چې زموږ 1 کیلومتر مساوي کېږي لاس په توان دی 3 متره سره، یعنی په دې معنی چې 1 کیلومتر مساوي کېږي 1000 متره. موږ څنګه کولی شو چې اضعاف اجزا ته بدل کړو. د دې لپاره دوې قاعدې دي. کله چې اضعاف ته بدلو د لسو په قاعده کې ضربېږي، او کله چې اضعاف اجزا ته بدلو بیا 1/10 قاعدې سره ضربېږي. نو موږ کولی شو چې په اسانۍ سره د متر اجزا او اضعاف په ګوته کړو. دلته راځو موږ وایو چې زموږ 1 کیلو متر څومره متره کېږي. زموږ 1 کیلومتر پوښتنه ده څو متره کېږي. دا اضعاف دي. کله چې اضعاف اجزا ته اړوو د لسو ضرب کې ضرب ورکوو د لسو قاعده کې. زه چې کله دغه اضعاف اجزا ته اړوم نو زه پوښتنه دا رقم لیکم چې زموږ 1 کیلو متر مساوي کېږي په څومره مترو سره. یعنی دلته تیتا په دې معنی چې څومره متره دلته راځي. زه داسې لیکم چې زموږ 1 کیلومتر مساوي کېږي قاعده څو ده؟ لاس لیکم متر. اوس راځو دلته د توانونو ترمنځ تفاضل یا د توانونو ترمنځ فرق په ګوته کوو. دا توانونه چې کله فرق په ګوته شو د دې توانونو فرق جمع کوو د لسو په قاعده یې چې کوو لیکو. د 3 او د 1 ترمنځ توپیر څو ده؟ 1. بیا د 2 او د 1 ترمنځ توپیر څو ده؟ 1. بیا د 1 او 0 ترمنځ توپیر څو ده؟ 1. اوس دغه د توانونو ترمنځ توپیر یو بل سره جمع کوو. 1 جمع 1 2، 2 جمع 1 3. نو موږ لیکو چې زموږ 1 کیلومتر مساوي کېږي لاس په توان دی 3، لکه پخوا چې ما لیکلی و. یعنې زموږ 1 کیلومتر مساوي کېږي، یا زموږ 1 کیلومتر مساوي کېږي 1000 مترو سره. یعنی دا اضعاف مو اجزا ته اړول. په کوم ترتیب سره؟ د لسو په قاعده کې مو ضربول. کله چې د لسو ضرب کې ضربوو توانونه چې دي طاقتونه چې دي د دې په منځ کې توپیر راخلو، لکه 1
د دوو په منځ کې یو توپیر، د دوو یو په منځ کې یو توپیر، د یو او صفر ترمنځ یو توپیر، او بالاخره دا سره جمع کوو. یو دوه جمع یو درې. دلته یې د لسو په قاعده لیکو. نو 1 کیلومتر مساوي کېږي 10 په قاعده دی 3. دا د یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه داسې مطرح کوو چې اوس اجزا اضعافو ته بدلوو، یعنی په دې ترتیب کله چې اجزا اضعافو ته بدلوو، قاعده دا شی ده چې 1 پر لسو کې ضرب ورکوو. یعنی زموږ 1 متر پوښتنه په دې ډول کېږي. 1 متر موږ مساوي کېږي په څومره کیلو مترو سره. پوښتنه په دې ډول ده. موږ قاعده زده ده. قاعده په دې ډول ده چې موږ د طاقتونو هغه کوم طاقتونه چې لرو هغې توپیر راوباسو او بالاخره په دې قاعده یې لیکو. زه دغه پوښتنه په دې شکل لیکای شم. 1 متر زموږ مساوي کېږي 1 پر 10 څه شی کیلو مترو سره. راځم لکه څنګه چې اضاف مې اجزا ته بدل کړي، اضاف هم د اجزا په شکل بدلوو. یعنی د 0 او د 1 ترمنځ توپیر یو شو، د 1 او 2 ترمنځ توپیر یو شو، د 2 او 3 ترمنځ توپیر یو شو. 1 جمع 1 2، 2 جمع 1 3. نو دا لیکلی شو چې 1 متر زموږ مساوي کېږي 1 پر 10 په توان دی 3 کیلومترو سره. یعنی دا په دې معنی دا شی هم لیکلی شو چې 1 متر زموږ مساوي کېږي 10 په توان دی -3 کیلو مترو سره. یا په دې معنی چې کیلومتر چې دی یعنی 3000 کیلومتره 1 متر کېږي، یا 3000 کیلومترو د 3000 کیلومترو هغه یوه برخه چې ده هغه متر ده. که پوښتنه دا ډول وشي چې زموږ 1 ګیګا متر څو سانتي متره کېږي. زموږ 1 ګیګا متر څو سانتي متره کېږي. ګیګا متر څه ده؟ اضعاف دی. او سانتي متر څه ده؟ اجزا دي. کله چې اضعاف اجزا ته بدلوو په لسو کې ضرب ورکوو. توانونه د ټاکل شوي واحد نه تر بل ټاکل شوي واحد پورې شمارو او تفاوت سره جمع کوو. دلته زموږ 1 ګیګا متر مساوي ده په څومره سانتي مترو سره. پوښتنه ده. طریقه همغه طریقه ده، صرف واحدات څه شول؟ لږ څه لوی شول. زه دا شی لیکم چې 1 ګیګا متر زموږ مساوي په لسو قاعده کې ضرب ورکوو سانتي متر، او دلته توانونه شمارو. توانونه په دې ډول شمارو.
شپږو ترمنځ توپیر 3 ده. د شپږو درو ترمنځ توپیر 3 ده. د درو دوو ترمنځ توپیر 1 ده. د دوو یو ترمنځ توپیر 1 ده. د 1 او 0 ترمنځ توپیر 1 ده. د 0 1 ترمنځ توپیر 1 ده. د 1 او 2 ترمنځ توپیر 1 ده. 1 جمع 1 2 3 4 5 8 شپږ 8 9 10 11. یو ځلې بیا شمارو. 1 2 3 4 5 8 9 10 11. زموږ یو ګیګامتر چې ده مساوي کېږي 10 په توان دی 10 سانتي متره سره. یعنی دا کوچنی واحد ده او دا لوی واحد ده. نو یو ګیګامتر زموږ چې ده مساوي کېږي په 10 په توان دی 10 سانتي متره سره. راځو په همدې ترتیب اجزا اضعاف ته چې بدلو. لکه 2 مثاله مخکې چې ما کار وکړ، په همدې ترتیب سره تاسو کار کولی شئ. اجزا اضعافو ته، اضعاف اجزا ته بدلولی شئ. دغه سلسله د واحداتو چې ده یو بل ته بدلون چې ورکوئ د دې اوږدوالي واحدات چې دي دا ستاسو سره د کانکور په ازموینه کې مرسته کوي. راځو دا د طول واحد ده. د کتلې واحدات شی دي. د کتلې واحدات موږ داسې خیلی وو. د کتلې واحد کیلوګرام وو. اوس که چیرې موږ تاسو دلته ګرام مرکز ونیسو، نو د کتلې واحدات هم اجزا او اضعاف لري. د دې په ځای ګرام لیکم. زموږ یو ګرام چې ده دا مساوي ده 1 ګرام. 1 ګرام چې ده دا دیکا ګرام کېږي، دا هکتو ګرام کېږي، دا کیلو ګرام کېږي، دا میگا ګرام کېږي، دا ګیگا ګرام کېږي، دا تیرا ګرام کېږي، دا پیتا ګرام کېږي، دا اگزا ګرام کېږي. دلته مترونه چې دا د طول واحدات دي دا له منځه وړو. یعنی دیکا ګرام بشي، سانتی ګرام بشي، دا به ملي ګرام شي، دا به مایکرو ګرام شي، دا به نانو ګرام شي، دا به پیکو ګرام شي، دا به فینتو ګرام شي، او دا به آتو ګرام شي. یعنی د کتلې واحدات هم اجزا او اضعاف لري. عیناً لکه موږ چې د طول واحدات اجزا او اضعافو ته اړول، همداشان د کتلې واحدات هم یو بل ته په دې ډول اړولی شو. نو همدا ترتیب دی. تاسو کولی شئ چې د کتلې واحدات هم تر بحث لاندې ونیسئ او اجزا اضعافو ته، اضعاف اجزاو ته تبدیل کړئ. بس